ناول وطن مو د ناکامورا د ژوند رښتینی داستان. لیکوال نورالله سلطانزوی. غږ صدیق افغان. د کمپیوټر په کیبورډ مې یوه ټسا جوړه وه. اخري پیراګراف و. ټایپ مې کړ، کمپیوټر مې بند کړ. د څوکۍ پر ژۍ مې ورمېږ کېښود. پام مې سو چې ټول زما په تمه دي. بېرته مې سر راپورته کړ، ځان مې نیغ ونیو. د سبا د ورځې په مهال ویش خبرې روانې سوې. مسؤل کس هر چاته خپل کار ور وښولو، زه یې تر ټولو اخري ته پرېښودم. د ټولو کارونه معلوم سول. بیا یې ما ته مخ راوګرځاوه، ویې ویل: تاسو ته مو یوه ځانګړې مرکه په پام کې نیولې. زه غلی وم، ځکه خبره لا پاتې وه. د لیدنې ځای او کس یې نه و راښودلی، او له بله پلوه یې زه په عادي مرکو پسې نه لېږدم، او تل به مې هغه مرکې ترسره کولې چې زموږ څېړنیز مرکز به ورته اړتیا لرله او خورا ارزښتناکې به وې. زه هماغسې غلی وم چې مسؤل کس زیاته کړه: تاسو به سبا ته د یو جاپاني ډاکټر په ژوند یو متن جوړ کړئ. زه بیا هم غلی وم، ځکه چې موخه څرګنده نه وه، او ټولو همکارانو په همدې عادت خوښ وم چې په ډېر دقت سره د بل خبرې اورم. مسؤل کس د میز له سره یو ژېړ رنګه کاغذ راکړ. په کاغذ کې مې سترګې ونیولې. په کاغذ د کور او کوڅې ادرس لیکل سوی و. لاندې ترې په انګریزي اعدادو د اړیکې شمېره لیکل سوې وه. کاغذ مې ټول کړ، په جیب کې مې کېښود. سر مې پورته کړ او ومې ویل: سمه ده. سهار لږ ناوخته دفتر ته لاړم. جیب ته مې لاس کړ، هغه پرونی کاغذ مې راواخیست. د دفتر په ټلیفون کې مې شمېره ووهله. ګوشکه مې غوږ ته ونیوه. زنګ تېر سو. له درو زنګو وروسته مې د یو نارینه غږ واورېدو. هلو، ومې ویل: السلام علیکم. پوښتنه مې ورسره وکړه. ځان مې ور وپېژنده. روح الله افغان یم، د وطن څېړنیز مرکز څخه مې اړیکه نیولې. په همدې موقع اړیکه غوڅه سوه. بیا مې شمېر ووهله. ګوشکه مې غوږ ته ونیوه. زنګ تېر سو. سمدلاسه مې بیا همغه غږ واورېدو. وبښئ، فکر کوم شبکه کې ستونزه دی. ومې ویل: هیله کوم وخت مو نه نیسم، غواړم له ډاکټر صاحب سره یوه مرکه وکړم او پر ژوند یې یو متن جوړ کړم او څېړنه پرې وکړم. له هغه لوري مې واورېدل: هر کله راشئ، ستونزه نشته. له یوې لنډې دمې وروسته یې بیا وویل: ځای در معلوم دی؟ ومې ویل: هیله کوم هو، ادرس مې اخیستی. بیا مې واورېدل: ښې چارې. اړیکه غوڅه سوه. په لومړي ځل ورسره مخ کېدم. تر اوسه مې له نږدې نه و لیدلی. سم مې نه پېژندو، یوازې یې له نوم سره بلد وم. نه پوهېدم چې څه ډول به وي. همکارانو ته مې ویل: زه لاړم. حامد مسک سو. ځان یې د کمپیوټر د سکرین تر شا پټ کړ. په غلي غږ یې وویل: که ډوډۍ راباندې خورې نو زه هم درسره ځم. ورتاو سوم. حامد سر د کمپیوټر د سکرین تر شا ټیټ کړی و. داسې ښکارېدو لکه یو څه چې لیکي. اوږې یې نیغې نیغې وتلې وې. وخندېدم. ومې ویل: څه چې زه خورم هغه په تا هم خوړلی سم. په دې وخت کې وهاب له بله کونجه راغږ کړ: ستا ډوډۍ خو ماته معلومه دی، تر څو چې دې ټول کارونه نه وي خلاص کړي، نه خپله ډوډۍ خورې او نه یې بل درنه خوړی سي. وهاب ملامت نه و. یوه ورځ راسره ولاړو، د غرمې ډوډۍ مو په ماښام وخوړه، نو ده هم همغه وخت په یاد و. ټولو ښه په کړس کړس وخندل. ما هم خندا ورسره غبرګه کړه. له خولې مې ور ووتل: بس خوښه مو؟ زه مو د ځان سره بیایم چې نه راسره ځئ، هغه ستاسو کار دی. وهاب بیا له خندا شین سو. په خندا یې وویل: زه خو نه درسره ځم، ستا له ډوډۍ مې هم توبه. بکس مې د میز پر سر کېښود. اړین توکي مې پکې کېښودل. زنځیر مې پسې کش کړ. د بکس پټۍ مې له اوږو تاو کړې. ټولو ته مې د خدای پامانۍ وویله او د کاري ساحې نوم مې ور واخیست. له دفتره ووتم. د کوڅې په سر کې د ټکسي په تمه وم. له بره یوه زړه ټکسي راښکاره سوه. موټر چلونکي څراغونه راکړ. ما هم د سر په اشاره وپوهاوه چې موټر ودروي.
موټر ودرېده، دروازه مې خلاصه کړه. په شاتني سیټ کې څوک نه و او په مخکیني سیټ کې له موټر چلوونکي سره یو ځوان ناست و چې د سر ویښتان یې په اوږو پراته وو. بکس مې له اوږو کښته کړ، په سیټ کې مې کېښود. زه هم ورپورته سوم، دروازه مې رابنده کړه. موټر چلوونکی تیار ځغست ته ناست و، له ګیر لیول یې ګوتې تاو کړې وې. ګیر یې بدل کړ، د موټر له شا تورې خپڼې پورته سوې. موټر په کوڅو کې د مار په څېر تاو راتاو سو، تر څلور لارې ورسېد. د څلور لارې په ښکتنۍ برخه کې یې کوز کړم. د لاس په مړوند مې ساعت راتاو کړ، له 9:25 تېرې وې. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دوکانونو تر مخ تېرېدم چې د هوټلونو مخ ته د وازدو بوی مې په پزه ولګېد. کبابیانو د غوښې سیخونه په سکرو ایښي وو. له هر هوټل څخه دومره د غوښې بوی او لوګی پورته کېدل چې د سړي حالت به یې بدل کړو. بکس مې په اوږه و، له بوی په تنګ سوم. په یوه لنډه کوڅه ورتاو سوم. تقریبا په 15 دقیقو کې د خپلې موخې تر تمځایه ورسېدم. په تمځای کې ډېر موټر ولاړ و. هر ډریور نارې وهلې، یو کس یو کس. په زړه کې مې تېره سوه، که خدای کوي له انتظاره خو خلاص وم. موټر ته ورپورته سوم، ومې لیدل چې یو بل نفر هم کم و. یو څو دقیقې ورته په تمه سوم، صبر مې ونه سو. له موټر چلوونکي مې وپوښتل: وروره څو تنه کم دي؟ ډریور ته د خدای هدایت وکړي. سپینې سترګې یې رابرګې کړې، په لوړ غږ یې له خولې راووتل: وروره شور مه جوړوه، که ډېره بیړه دې وي نو د یو نفر کرایه پرېږده، بس درسره روانېږم. د دې خبرې په اورېدو مې تندی تریو سو، خو څه مې ونه ویل. غلی پاتې سوم، ځکه زموږ په ټولنه کې موټر چلوونکي لږ قهرجن دي او کله کله پر سپرلیو غوسه کېږي. او دا خو یې ورځنی عادت دی چې 10 نفره هم کم وي دوی د یوه نفر کم غږ کوي. تر څنګ مې یو سپین سری سړی ناست و، ږیره یې خریلې وه، په سر یې سپین او شنه ویښتان راخواره وو. غټې سترګې یې د عینکو په شیشو کې ځلېدلې. خپلې عینکې یې له سترګو کښته کړې، د لمن ژۍ یې راونیوله، د عینکو په شیشو یې تېره کړه. شیشې سپینې وځلېدې. بیا یې عینکې پر سترګو کړې او غاړه یې تازه کړه. ویې ویل: راځئ ټول به 10 افغانۍ زیاتې ورکړو تر څو د هغه یو نفر کرایه ورته جوړه شي. د سپین سرې سړي خبره په ټولو سپرلیو ښه ولګېده، ځکه چې له انصافه یې کار واخیستو او په تنګ سوی هم و. سپین سرې د سیټ له منځه ورغږ کړ: راځه 10 افغانۍ زیاتې درکوو. د موټروان په مخ کې هم خوښي پیدا سوه او په ډېره چټکۍ سره موټر راپورته سو. دروازه یې خلاصه پرېښوده. موټروان یو غوړ واسکټ په تن و، د غاړې غوړوالی یې له شا څخه هم ښکارېده او د جیبونو څنډې یې تکې تورې اوښتې وې. د واسکټ په جیب یې لاس دننه کړ، یوه توره کیلي یې راویستله، د سویچ په سوري ور دننه کړه. له موټره یې غوړ وایستلو. تا به ویل چې الوتکه پورته کېږي. بېرته له موټره کښته سو. یوه خیرنه صافي یې په شیشو کش کړه. نه پوهېدم چې شیشې یې پاکې کړې که خیرنې یې کړې. صافي یې ټک وهله، خړې دوړې ترې پورته سوې. بیا یې سره راټوله کړله او د دروازې په لاندنۍ برخه کې یې ور ومنډله. موټر ته راپورته سو. دروازه یې په ځان پسې وویشته. په شټرنګ یې د لاسونو پنجې کښېښودې، په اکسلیټر یې پښه ټینګه کړه. موټر وښورېدو، حرکت یې وکړ. د موټر سرعت پسې زیاتېدو، د سړک پر غاړه ونې راڅخه تښتېدلې. موټر چلوونکي ډېر چالاکه چلونه کوله، د خپل او بل لاس توپیر یې نه کاوه، خو بس یوازې به مخته کېدو. کله کله به چوکۍ کې لږ راټول هم سو چې څوک ونه وهي. په مخکیني سیټ کې 2 تنه ځوانان ناست وو او په شاتني سیټ کې زه او ښي لوري ته مې یو تن سپین سری او د هغه تر څنګ یو ځوان ناست و چې د طب پوهنځي محصل و.
د هر چا مجلس جوړ و، د مخکیني سیټ ځوانانو په خپلو کې سره خبرې اترې کولې او په هره ستونزه کې به یې دولت ملامت کړ. کله کله به یې ښکنځل هم کول. زما تر څنګ سپین سرې سړي هم له خپل ملګرو سره غورې کولې. ما هم په زړه کې موټر چلونکي ته کرله او ریبله چې دا څه ډول سړی دی او دا کوم ډول ډریوري کوي. کله کله به مې ځان ګرمباله چې ولې د دا رنګه سړي سره راپورته سوم، او کله به مې بیا د ټرافیکو امریت پړ کړ چې هر چا ته یې لایسنس ورکړی دی. زه په فکرونو کې ډوب وم. د موټر ملګري مې په خبرو ګرم ول او موټر چلوونکي لاره لنډوله. هر څوک بوخت. تقریبا په 11 دقیقو کې تر ټاکلي ځای ورسېدم. له شیشې مې د ښکته کېدو ځای په نښه کړ. غاړه مې تازه کړه. په موټر چلوونکي مې غږ وکړ: وروره، زه یو څو قدمه وړاندې هغه دروازې سره کښته کېږم. موټر چلوونکي بې ځایه په بریک پښه ټینګه کړه. موټر ودرېدو. موږ ټول یې شا او مخ ته وښورولو. نږدې مې پوزه د مخکیني سیټ په څنډه لګېدلې وه، خو خدای فضل وکړ، ځان مې را ټینګ کړ. دروازه مې لا نه وه خلاصه کړې چې تر څنګ مې شین سور رنګه کورولا تېره سوه. ژر مې دروازه پرېښوده. موټر چلوونکي سترګې د حکمنامه په شیشه کې نیولې وې. په غټ غږ یې وویل: ښکته کېږه، موټر نشته. دروازه مې خلاصه کړه. له موټره راکښته سوم. موټر چلوونکي همدا 2 سترګې رانیولې وې چې پیسې یې ونه ځنډوم. د ډریور لوري ته ورتاو سوم. د افغانیو سلګون لوټ مې ورته ونیو. ژر یې د واسکټ په خیرن جیب لاس دننه کړ او پاتې پیسې یې را وشمارلې. ما خپلې پیسې په جیب کړې. له موټره بیا غور ووتلو. تر مخ مې تېر سو او شاته یې یوه توره لوخړه کوله. تا به ویل چې د خښتو داش روان دی. موټر په خپله مخه لاړ. زه هم د سړک کیڼ لوري ته په کوڅه ورتاو سوم. کوڅه خامه وه، خو د کورونو مخ ته یې ښې لویې ونې ولاړې وې. په ټوله کوڅه یې ښه دروند سیوری جوړ کړی و. کوڅه سر تر سره پاکه وه. هېڅ کاغذ، پلاستیک او خځلۍ په کې نه لیدل کېدی. د سړي زړه پکې سکون کاوه. د کوڅې تر نیمایي لا نه وم لاړ چې د خپلې مخې کور مې ومونده. مخې ته یې ودرېدم. د دروازې د زنګ په تڼۍ مې ګوته ټینګه کړه. د زنګ په چغاو ونه پوهېدم. یوه شېبه وروسته دروازه خلاصه سوه. یو ځوان لاس را اوږد کړ. ستړې مسې یې راکړې. له رنګه تور و، خو په خټه کې یې شات ګڼ. پرته له کومې پوښتنې یې په مخه کړم. د دهلیز په سر کې مې بوټ وایست. په دهلیز ور دننه سو. د دفتر دروازه یې را وښودله. فکر کوم له وړاندې ورته ویل سوي وو، نو ځکه یې نیغه په نیغه تر ډاکټره ورسوله. دروازه مې وټکوله. یوه شېبه غلی سوم. د مهربانۍ غږ مې واورېد. دروازه مې ور خلاصه کړه. ومې ویل: السلام علیکم. د سلام په اورېدو سره د میز تر شا یو لنډی سړی نیغ ودرېده او له میز را واوښتلو. لاسونه یې پورته کړل. غېږ یې لویه کړه. مسک شو. داسې ښکارېده لکه چې د څو کلونو را په دې خوا یو بل پېژنم. دواړه لاسونه یې راڅخه تاو کړل. په غېږ کې یې ونیولم. د کورنۍ غړو او شرایطو پوښتنه یې راڅخه وکړه. روغبړ مو خلاص سو. د میز پر سر یې په یوه سپینه تړۍ ګوته ټینګه کړه. په دهلیز کې د زنګ ړنګا سوه. زه ولاړم چې لنډی سړی راتاو سو. دواړه یو کوچني میز ته په یوه اوږده چوکۍ کښېناستو. یوه شېبه وروسته دروازه را خلاصه سوه. یو ځوان راننوت. لاس یې را وغځاوه. ویې ویل: ستړی مه سې. بیا زموږ میز تر مخ ودرېده او زما تر څنګ لنډي سړي ته یې سترګې واړولې. ځوان په ونه ټیټ و، خو د ببرو بڼو په منځ کې یې سترګې شنې ځلېدلې. ډېر مینه ناک و. د سترګو باڼه یې زمبول. اوږدې نرۍ وریځې یې درلودې. د وروځو تر منځ یې فاصله وه، یعنې له یو بل سره نه وې نښلېدلې. لنډي سړي په شونډو ژبه تېره کړه. مسک سو. ویې ویل: مېلمه راغلی. لاسونو ته یې
ټک ورکړه، بیا یې وویل: یوه پیاله تور چای خو راباندې ولوروه. د ځوان باړه سره ورغلل، سترګې یې پټې کړې، بیا یې وغړولې او د هو په معنا یې سر وښوراوه. نور یې هېڅ ونه ویل، له دفتره ووت. زه هم غلی پاته نه سوم. بکس مې راکش کړ، ځنځیر مې خلاص کړ، له بکس مې سپین کاغذ راوایستو او د مخ جیب څخه مې تور رنګه بیک قلم را کش کړ. د قلم سرپوش مې تاو کړ، بیا مې همداسې پر کاغذ کېښود. مخ مې تاو کړ، سترګې مې پورته کړې. د لنډې سړي پړې پړې ویښتان شنه او سپین ځلېدل. په پړسېدلو سترګو کې یې سپینو اوبو ځلا کوله. په پلنه لنډه پوزه یې ساه اخیستله. پر پیړو شونډو یې سپین لنډې بریتونه پراته وو او لنډۍ زنه یې سپینه ځلېده. په خټه کې یې ډېره مینه غږل سوې وه. نه پوهېږم چې ولې راته د نړۍ تر ټولو ښکلی او شتمن کس ښکارېدو. په لیدو یې نه مړېدم. څو دقیقې مې سترګې پکې نیولې وې. نه پوهېږم چې وجود به یې له کومې خټې جوړ و، خو خټه یې ډېره خوږه وه. وړاندې تر دې چې پر کاغذ څه ولیکم، ومې ویل: ډاکټر صاحب، زه به خپل کار پیل کړم، چې وخت مو ونه نیسي. پر شونډو یې سپین بریتونه وښورېدل. مسک سو، سپین غاښونه یې وبرېښېدل. په مسکا یې بدرګه کړه: مهرباني هیله کوم. قلم مې راپورته کړ، په ګوتو کې مې تاوولو، خو خبره مې را جوړه کړه. له څو ثانیو چوپتیا وروسته مې په خبرو داسې پیل وکړ: روح الله افغان یم، د وطن څېړنیز مرکز کارکوونکی. پرون مې زنګ هم کړی و. د سړي پر شونډو بیا لنډ بریتونه وښورېدل. ویې ویل: اخ. بیا یې ځان غلی کړ. زه هم غلی وم. د لاس ګوتې یې په سر تېرې کړې. په لوړ غږ یې وویل: وطن؟ وطن مې برباد دی. بیا هم ډېر خوږ دی. وطن خوږ وي که څنګه؟ ومې ویل: هو، وطن خوږ وي. له یوې لنډې ساه اخیستو وروسته یې زیاته کړه: څومره ښه نوم مو ورته ټاکلی دی. ډېره مینه ورسره لرم. تل زما د زړه مطالب خپروي. موږ د ځوان قشر د ذهنونو جوړولو ته ډېره اړتیا لرو، نو دا کار به په ګډه کوو، ځکه همدا ځوانان دي چې هم هېواد ژغورلی سي او هم یې پلورلی سي. د سړي په دې خبره مې زړه کې ستنې وچغېدلې او د هېواد ډېری شمېر ځوانان مې سترګو ته کښته او پورته سول چې په یوه او بل نوم یې خپل هېواد غچ پچ کړ. په ویښه مې خوب لیدلو چې د سړي لنډي سپین بریتونه بیا وښورېدل. په جړ غږ یې وویل: وطن ښکلی نوم دی. ډېر مې خوښ سو. سر مې پورته کړ او ومې لیدل چې لنډي سړي خپله لنډه زنه د لاس پر پنجه تکیه کړې وه. په چورت کې ډوب و.